الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد دنون ساكن و تنوين أحكام بيان دلنا فديكي د إدغام حكم بيان شوو چه دنون ساكن او تنوين إدغام کی فيرملون حروفو کی وسو اغا کلمات بیانو چې هغه کې دو وجې دي ادغام او اظهار دواړه ثابت وي اول دا غینا یاسین والقرآن الحکیم او نون والقلم دا ځکه چې قاعده دا کې خود لاشا چې کله د نون ساکن او یا د تنوین رستا واو راشي یا راشي ادغام کی نو دلته یاسین په اخر کې نون راغلی دی او رسته واو راځي او نون والقلم چې ته نو په اخر کې نون ساکن راځي او رسته واو راځي دا قاعده ورته متوجي کیږي نو دلته دو وجې پنځ امام جزري رحمه الله دلته ادغام دی ياسين والقرآن الحكيم او نون والقلم وما يسطرون او په طریق شاطبه باندې دلتا اظهار ده ياسين والقرآن الحكيم زکه حروف مقطعات قوي حروف دي چې د نور نفصل لاشي نو خبرې د دیو جن دغه په معنی اظهار ده بل کلمه چې دا اغیل حد ذالک دا نو یلحد ذالک کی د ثا ادغام په ذال کی هم ثابت ده چې د شاطبه په نظام په دې کې ادغام ده یلحد ذالک وایو او په طریق جزری او طیبه باندې په دې کې اظهار دے چاگا یلحث ذالک وائی بلا دا جملہ چکم لفظ لا تأمننا ویلے شوی دے پدی کی هم دو وجہ دی یو ادغام مع الاشمام او اظهار مع الروم ادغام مع الاشمام دا سی چې دا اصل لا تأمننا دی لکه ادغام کبیر دی مکه ویل شوی دی نو چې دې کې تکلا ادغام سره ادا کې نو د ادغام سره وا پدې کې په شونډو کې ګولواله پیدا کې چې دې ته اشمامي وجوبي او پروا د حفظ کې بیا ودا سی وی لا تأمننا على يوسف او چې اظهار مع الروم کې نو بیا ودا اشمام کیفیت نه پیدا کې بیا ودا ډایرکټ چې لا تأمنونا خو ادغام بلا اشمام چې لا تأمن او اشمام نه کې شونډ ګول نه کې او اظهار بلا روم دا صحیح نه دی نو دا د نون ساکن او تنوین دویم حکم دا هغه متعلقات وذلتا یو څو مثالونه دغه قاعده خو چې اجرا پکې وکړو من دا ویل چې کله د نون ساکن او تنوین وروسته يرملون حروف یو حرف راشي نظام کې ګوسګورا لکه من یقول نون ساکن وروسته یا راغلی دا میوال د نون ساکن وروسته واو راغلی دی او من ناصرین کې د نون وروسته بل نون راغلی دی دا هغه مثالونه دي چې ادغام مع الغنه والدي ادغام او غنه پکې دواړه دي یا د نون ساکن وروسته چې میم راغلی لکه من ماء مهین نو بیا پکې خپل اجرا کوي چې من ناصرین کې ادغام صغیر متماثلين او من يقول کې ادغام صغیر متقاربين ناقص مع الغنه
ناقص ورته ولې ځکه چې بده کې اثر د مدغم پاتې شا غنه ده